یو شاهي محل چې وخوت ورته نو دنده د شاهي محل چې کوم سردار دی ملک دی هغه ناست دی بالوله څه کوې ویسې دا مسافرخانه مې خوښه شوله رو ختم ورته دا مسافرخانه نه ده دا شاهي محل دی اخوا دی خوا وګوره دې ته مسافرخانه وایي دا مسافرخانه نه ده دا شاهي محل دی بالول ورته وایي نه دا مسافرخانه دا د مسافرو د شپې د تېرولو ځای دی هغه ورته وایي بالوله دا شاهي محل دی وی خطا نه تپوس کومه دې شاهي محل کې ستا نه مخکې څوک و وی زما پلار وی د هغه نه مخکې پکې څوک وی د هغه پلار نو خو دې ته مسافرخانه وایي که نه چې نن پکې د یو شپه یو سبا پکې د بل ستا نیکه هغه ترې لاړ پلار دې راغې هغه ترې لاړ ته پرې رالې ته به ترې لاړ شي سبا به دې بچي بس دا ترې مونږ روان یو دا ټایل بل ته پاتې کېږي دا ټولې مسافرخانې دې کې یوم زمونږ حقیقي کور نشته دی دا ټولې مسافرخانې دي او دا به رانه پاتې کېږي لږ ژوند هم پکې دی هغه پکې د مسافر په شان تېروه او دویمه خبره یې راته وکړله چې او عابر السبیل یا د مسافر په شان ژوند کوه یا د لارې تلونکي نه دا په لاره چې روان دي د ده په شان ژوند په دنیا کې کوه په لاره چې سړی روانې دی اوبه څکي که نه څکي څکي مونږ وایو اوبه څکه ډوډۍ خوري که نه خوري خوري نو ډوډۍ هم خوره اوبه هم څکه کپړې مه اغونده خو د لارې مسافر چې رواني دی که هر څومره ښکلی کلی وویني دی ورته پاتې کېږي نه مړه وایي دا ما ته مخې ته منزل پروت دی پردی کلی دی دا خو لار ده رڼه کلکې رواني چا سره پخه مرګتیا نه کوي بس تېرېږي رواني نو او عابر السبیل نبی علیه السلام راته وایي د لارې د تلونکي په شان ژوند تېرول څنګه چې په دې دنیا کې یو سړی په لاره رواني اوبه او چای روټۍ کوي خو مخې ته روان رڼه کلکې د چا سره پخه مرګتیا نه کوي نو داسې تم په لاره زه ته آخرت طرف ته روان یې سفر شروع دی سفر شروع دی آخرت طرف ته نږدې کېږو دنیا نه لرې کېږو منزل ته روان یو کور ته نږدې شوي سفر روان وی د مسافر د لارې د تلونکي په شان ژوند کول سوري ته کښېني دمه وکړي ګېنټه نیمه سوری حاصل کړي خو بیا پاس راحت حاصلوه ژوند تېروه خوړه مه کلکوه څنګه چې د لارې تلونکي زړه نه کلک داسې زړه مه کلکوه او مخې ته روان تک کوه تک حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نام علی حصیر نبی علیہ السلام اوده شو په یوه چټایۍ باندې هغه چټایي د کجورو د دې سانګو پاڼو نه جوړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسېدو نو په وجود کې نښې جوړې شوي وي د پاڼو د وجې صحابي ورته وایي د الله حبیبه ته حکم نه کوې ما ته چې یوه نرمه بستره جوړه کړم ستا ښکلی نازبین وجود دی ته ورشه د بادشاهانو تماشې وکړه هغه په کومو بسترو کې وخت تېري کومو نرمو بسترو کې وخت تېري ته وینه که نه څه ژوند تېروي تاسو وینئ نه خپله کومو ګاډو کې سفرې کوي کومو بلډینګانو کې اوسېږي خبر هم نه دي د شپې او د ورځې پته ورته هم نه لګي چې بار غارمه شتی که نه بار ګرمي شتی که نه خبر هم نه دي د ورځې او د شپې نه دي خبر داسې راحتونو کې ژوند تېروي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي ویو ښکلې بستره دله نه جوړومه نرمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو جواب ورکړ نبی علیہ السلام صحابي ته وایي مالی وللدنیا مونږ پښتو کې وایو زما او د یو بل سره سویمه ده